د الله نبی او قبر والا باندې ورغه د الله نبی صحابانو ته پوښتنه کوي دا قبر والا د څه ارمان کوي؟ هغه ویل یا رسول الله موږ ته پته نشته. الله او رسول ته پته چې د څه ارمان کوي. د الله نبی او خبر وکړه دا قبر والا وی یا الله مال دومره مقرا کا چې صرف یو 2 رکعات مونږ کما د دې ټول دنیا په مقابله کې 2 رکعات مونږ مقدنه غواړم چې خو رب العالمین خو قانون داره چې کله چاله مرګ راشي بیا بیرته رب العالمین څوک نه واپس کوي. د 2 رکعاتو مونږ نفل حدیث صحیحه کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم جنت ته تله په شپه د معراج باندې بلال چې د بلال د پڼو आवाज د رسول الله نه مخکې روان دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کاو بلاله بما سبقتني الى الجنه ته زمانه جنت ته ولی مخکې زمانه روان خادمي مخکې روان خو ستا خو ډیر لوی مقام دی چې زمانه مخکې په جنت کې ته څه عمل کې؟ هغه ورته یا رسول الله ما خو داسې د امید بل عمل نشته زما صرف یوه طریقه ده چې زه که په هر وخت کې او داس وکړم نو 2 رکعاته مونځ سره خامخا ویل په دې زمانه مخکې په جنت کې روان نفل کوه چې کله ته هر وخت کې بس چې مقرره ته او داس دې وکړو د الله نبی داسې خبره کړې ده چې جومات ته کله راشي د جومات حق ادا کا. کله چې ستاسو نه په هر وخت کې څوک جومات ته راشي د الله نبی فرمایي یو 2 رکعاته مونځ وکړه. حتی کې دومره خبره کړې ده چې زمونږ اکثر عوام ملګري اکثر خلک خبر نه او څه د ځنې خلکو د لاسه چې د الله نبی داسې مویي چې دا 2 رکعاته دومره اهم دي د جومات چې کله ته جومات ته راشي د جمعې پر امام خطبه هم وایي د الله نبی فرمایي دا 2 رکعاته وکړه اختصار